حافظ ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې لیکلي دي چې په 478 هجري کې په عراق باندې او دارنګې په شام باندې او په حجاز باندې ډېره سخته وبا راغله او ډېرې سختې تبې رالې او ډېر زیات مرګونه مو شولو. حتی دا چې په غرونو کې دا ځناور نه دي دا مړه شولو او د کلو دا څاروي چې دي دا مړه شولو او حتی دا چې تیزې تیزې هواګانې به م راتلې او دا ونې به یې اړولې. حتی دا چې تندرونه به م راولېدل د اسمان نه تر دې وایي چې بعضې خلکو دا ګمان وکړه چې ګنې قیامت قایمېږي. نو دا کارونه چې کله شروع شوله دا تعاون بیماري وبا لکه چې اوس دا کرونا شروع شوې ده دغه شان عامه وبا راله. نو هغه زمانه کې یو خلیفه المقتدي بامر الله هغه وی دا حکم وکړو چې کم د ګانو بجانو آلات دي دا ټول مات کوي او دارنګې کم د شرابونو دا لوښي چې دي دا هم ټول مات کوي او کم چې ګناهګار او فسادیان خلي فاسقان خلي هغه د دې کلو نه ویشړئ. هغې چې وایي دا کار وکړو نو الله پاک هغه وبا ختمه کړله. موږ او تاسو له اوس دا پکار دي د دې نه موږ ته دا یو نصیحت دی او دا یو عبرت دی د دې خبرې نه چې موږ او تاسو کو په کورونو کې د ګانو بجانو آلات دي هغه مات کړو. دارنګې کوم چې فسق او فجور ګناهونو کې موږ اړه مې د هغې نه توبه وباسو د دې دپاره چې الله پاک زموږ نه دا وبا دا کرونا وایرس ټیک ده دا به احتیاطي تدابیر به موږ کوو خو تر څو چې موږ توبه وباسو الله ته نو الله پاک به زموږ نه دا وبا دا کومه کرونا بیماري چې ده الله پاک به زموږ نه دا ختمه کړي.